واپس لینے اسی دوران وہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے اور قیدی رہا ہو جاتے ہیں۔ یہ دھرنا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی سے گزارش کے لیے، اپیل کے لیے، درخواست کے لیے بیٹھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ خود بھی کمپین کر رہی ہے، تو ہم کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کمپین کے لیے نہیں نکلے ہیں بلکہ سیاسی پارٹیوں سے یہی مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور پشتونوں کے درمیان جو قیادتیں حکومتیں موجود ہے، ہم نے ان کے سامنے بھی آج تک اتنا پرزور مطالبہ اس لیے نہیں رکھا کہ ان سے یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کر سکیں گے۔ سندھ حکومت سے ہمیں توقعات ہے کہ وہ اپنی جمہوری اقدار کے پاسداری کرتے ہوئے علی وزیر کی رہائی میں پشتونوں کے تحریک کا ساتھ دے، اور یہ اختیار جس طرح صوبہ پنجاب میں ٹی ایل پی کے جتنے بھی لیڈران رہا ہو گئے اور ان کے مقدمات واپس لیے گئے، تو وہ کس نے کیے؟ پنجاب حکومت نے۔ خیبر پختونخوا میں خڑ کمر ٹرائل جاری تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے وہ ایف آئی آر ہی واپس لے لیا۔ اسی طرح جس طرح خیبر پختونخوا اور پنجاب کے صوبوں کے پاس اختیار ہے، اسی طرح اختیار سندھ کے محترم اسمبلی، سندھ کے محترم حکومت کے پاس بھی ہے۔ تو یہ دھرنا ایک گزارش کے لیے ہے، ایک درخواست کے لیے ہے، ایک اپیل کے لیے ہے۔ باقی ہمارا جنگ، ہمارا جدوجہد کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ اس ملک کے جرنیلوں کے خلاف ہے، اور وہ جاری رہے گا جب تک ان کے ظالمانہ پالیسیاں اس ملک پر مسلط ہو۔ جا کے بی بی سی کا وہ رپورٹ پڑھے کہ ریمنڈ ڈیوس عدالت میں جب آخری پیشی میں پیش ہو رہے تھے تو کون جرنیل باغ دوڑ کر رہا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو رہائی مل جائے تاکہ 1 سال امریکہ کی طرف سے اس کو ایکسٹینشن ملے۔ کیا نام تھا اس جرنیل کا؟ جنرل پاشا۔ وہ یہی جرنیل جب ٹی ایل پی کے سامنے ہو جو تشدد کرتے ہیں تو بزدل بن جاتے ہیں، جب ٹی ڈی پی کے سامنے ہو تو یہ فوراً مذاکرات اور یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، جب بنگلہ دیش ہو تو ان کا ریکارڈ دیکھیے، ہاں جب پرامن لوگ ہو تب اس پر تشدد کرنا، انہیں مارنا، پرامن لوگوں پر ظلم کرنا بزدلی ہے، پرامن لوگوں پر ظلم کرنا بزدلی ہے۔ لڑنا ہے جا کے اس کے ساتھ لڑو جنہوں نے بندوق اٹھائے ہیں، ان کے سامنے تو کبھی مذاکرات، کبھی ہتھیار ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ امن کی بات کر رہے ہیں، جو پرامن ہے، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر آپ نے مارنا تھا تو میرا سینہ ہوگا، میں آپ کو بیک میں نہیں ماروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو راستہ چنا ہے وہ راستہ ہے انسانیت کا، وہ انسانی راستے سے جانا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے، جدوجہد کرنا چاہتا ہے،
آپ کا جو راستہ ہے وہ غیر انسانی ہے، وہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں، سیاسی جتنے بھی پارٹیاں ہیں وہ کبھی بھی پی ٹی ایم کو یہ نہ لے کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کے مخالفت میں ہے، وہ اپنی مسائل خود حل کریں۔ ہم حمایت اور مخالفت کے میدان میں نہیں ہے، کیونکہ ہم خود مظلوم ہیں، ہم خود محکوم ہیں۔ کراچی کے شہر میں سندھی رہتے ہیں، مہاجر رہتے ہیں، پشتون رہتے ہیں۔ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، کبھی ایک اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ کراچی تو ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے کراچی ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے کراچی ہمارا ہے۔ جگر کراچی جرنیلوں کا ہے، انہوں نے پکڑا ہوا ہے، انہوں نے اس کے سارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم پختون یہاں مزدور لوگ ہیں، ہم مسافر ہیں۔ اسی کراچی شہر میں ظلم جبر صرف پختونوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے، باقی بھی ہوا ہے۔ مسنگ پرسنز کا مسئلہ پشتون تحفظ مومنٹ اٹھا رہے ہیں، تو کیا مہاجر لوگ مسنگ پرسن نہیں ہے؟ کیا سندھی مسنگ پرسن نہیں ہے؟ کیا شیعہ مسنگ پرسن نہیں ہے؟ یہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ہاں یہ حقیقت ہے کہ پتہ لینا، مارنا، یہ سب سے زیادہ پشتونوں کا ہوا ہے۔ یہاں پر اکثریت ایسے نوجوان ہیں جن کو کئی بار اٹھا کر راونور اٹھا کر پیسوں کے بدلے میں رہا کر دیے ہیں۔ لاشیں فروخت کیے جاتے تھے کہ لاش تب دیا جائے گا جب اتنے اتنے پیسے دیں گے۔ ظلم کے کافی سارے نام ہیں ظالم کے۔ فرعون کا نام سنتے ہیں، چنگیز خان کا نام سنتے ہیں، ہلاکو خان کا سنتے ہیں، کافی نام ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہو، مگر کسی بھی ظالم کا جو انسانوں کی تاریخ میں کسی بھی ایسے ظالم کا نام بتائے جس نے لاش پہ بھی پیسے لیے ہو۔ لاشوں پہ پیسے لیے جا رہے تھے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ یہاں پر انسانی زندگی کا کاروبار ایک کاروبار بن گیا تھا۔ اب لوگوں نے سنا ہوا کہ گردے فروخت کیے جاتے ہیں، گردے فروخت کیے جاتے ہیں، اور دنیا میں اس کی سمگلنگ روکنے کے لیے کہ کوئی کسی کا گردہ نہ اٹھا لے انتہائی برا قدم سمجھا جاتا ہے۔ ہم بھی انتہائی برا قدم اس کو سمجھتے ہیں۔ گردہ تو ایک حصہ ہوتا ہے، پورے انسان فروخت ہوتے ہیں۔ یہ کبھی سنا ہے؟ پرویز مشرف ان کے دور کے لوگ کہتے ہیں کہ 4000 پشتونوں کو انہوں نے فروخت کر دیا، اور وہ پھر اپنی کتاب میں کہتے ہیں ہم نے مفت میں امریکہ یا دیگر قوموں کو نہیں دیے، پیسے ہمیں ملے۔ وہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ پورے انسان کو فروخت کرتے ہیں۔ یہی ہمارا حال رہا ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے لاہور میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد، راولپنڈی میں کہ وہ اپنے علاقے میں پلا پڑا ہو، جوان ہوا ہو، اور ایک دن آتا ہے تو ان کے گھر مسمار ہو، ان کے بازار مسمار ہو، بمباریاں ہو، ان کے کاروبار ختم ہو؟ کیسا لگے گا ان کو؟ 2 لاکھ گھر مسمار ہیں قبائلی علاقوں میں، 2 لاکھ۔ آپ جا کے ضلع اورکزئی کو کبھی ایک چکر تو لگائے، پھر بتائے کہ پی ٹی ایم کتنا غلط ہے۔
آپ جنوبی شمالی وزیرستان جائیں پھر ہمیں بتائیں، آپ راجگڑھ جائیں تیرا جائیں پھر الزام لگائیں، آپ جا کے لوئسم بازار باجوڑ میں دیکھو پورا بازار نہیں ہے، وہ مسمار ہو چکا ہے اور نشان بھی باقی نہیں ہے، بازار اور کرے برباد ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم یہاں پر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بات کر رہے تھے۔ پھر احسان اللہ احسان کو بنگلہ کس نے دیا ہے؟ پھر ان جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں اس کو ٹریننگ کس نے دی ہے؟ جا کے اپنے کرنل امام کے انٹرویوز خود دیکھ لو، کو کہہ رہے ہیں کہ 95,000 لوگوں کو دہشت گردوں کو ہم نے ٹریننگ دی ہے، وہ خود یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جا کے دیکھو کہ جنرل حمید گل مرتے دم تک اسی بات پر قائم رہے۔ مشرف کے بیانات دیکھو، اگر یہ غلطی تھی تو یہ کس نے کی ہے؟ یہ اس ریاست نے خود اسٹریٹجک پالیسی بنائی اور اس کے تحت سب کچھ کیا ہے۔ اور سزا کس کو دے رہے تھے؟ عام پشتونوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ ڈالر مل رہے تھے، ڈالر۔ آج یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے، پی ٹی ایم کو باہر کے ممالک پیسے دیتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں آئی ایس آئی ایم آئی اور باہر سے ملا ہے، اور پھر چیلنج دیتا ہوں کہ میں آپ پر 33 ارب ڈالر ثابت کروں گا کہ آپ نے لیے ہیں ہمیں برباد کرنے کے لیے۔ دعویٰ کرتے ہیں آپ نے صرف پیسے نہیں، اسلحہ بھی اس لیے لیا تھا کہ کس طرح یہاں عام عوام کو تباہ و برباد کر دیں گے، عام عوام پر بمباری کر کے میڈیا کے ذریعے خبر چلا دیتے کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے، اور جو اوریجنل دہشت گرد ہیں وہ آج بھی کینٹوں میں پھرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا میڈیا ہے نا، اسٹیمپ پیپر لکھتے ہیں، اگر کینٹوں کے اندر ان کو ان لوگوں کے شکل نہیں دکھائے جن کو یہ ریاست ظاہر میں، جن کو یہ جنرل ظاہر میں دہشت گرد کہتے ہیں، تو آئیں جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ اس ملک میں جتنے بھی بدماشیاں ہو رہی ہیں وہ اس کے پیچھے ریاستی قوتیں موجود ہوتی ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ دوستو، ہم نے پھر بھی جب نعرہ لگایا، کس چیز کا تھا؟ اصلاح کا تھا، امن کا تھا، آئینی حقوق کا تھا۔ ہم نے پاکستان کے آئین کے اندر اپنے حقوق مانگے، انہیں بتایا کہ بغیر عدالت کسی کو مارنا غیر آئینی قدم ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ آئین کے مطابق چلیں۔ مسنگ پرسنز بنانا، لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالنا، یہ غیر آئینی اقدامات ہیں، آئیں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ کبھی یہ باتیں کہہ دیتے کہ یہ عدالتوں میں پھر اچھے اور بروں کی تمیز نہیں ہے، یہ عوام کی خامی نہیں ہے، یہ عوام کی کمی نہیں ہے کہ عدالت اچھے اور برے فیصلے کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ریاست کی کمی اور خامی ہے کہ وہ کیوں ایسے عدالتیں نہیں بنا سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اور یہی عدالتیں آپ کے واٹس ایپ میسیجز پر جب پیشیوں پر پیشیاں دے سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے انٹرمنٹ سینٹر کے جو لوگ اس کے متعلق
क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरमेंट सेंटर, फौजी अदालतें, इनके मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि गैर कानूनी है, मगर फिर भी आज तक चला रहे हैं। अली वजीर के खानदान के 18 अफराद शहीद हो गए हैं। उसको इंसाफ देने के लिए कोई इदारा, कोई अदालत नहीं है, मगर अदालत और पुलिस इदारे सब कुछ मौजूद है जब अली को अरेस्ट किया जाता है, जेल में रखा जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी आजादी है? इसलिए नारा लगाते हैं कि दा संग आजादी दा। दोस्तों, मैं तमाम सियासी पार्टियों को, उनके कारकुनों को दावत देता हूं कि वो आए, हमारे इस तहरीक में हमारा साथ दे। हम जुल्म के खिलाफ निकले हैं और हमारे साथ दो। हम इस कराची में रहने वाले हमारे सिंधी भाइयों को और महाजर भाइयों को भाईचारे का पैगाम देते हैं कि आए हमारे साथ, हम इस जुल्म, इस मजलूमियत में, इस महकूमियत में हमारा साथ दें। हम इनका साथ देते रहेंगे। अगर कोई भी कौम हमारा साथ न दे, तब भी जब उस पर मुश्किल वक्त आएगा हम खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारी तरबियत है कि हम मजलूम के साथ होते हैं। मगर फिर भी इस भाईचारे को मजबूत करने के लिए अगर वो यहाँ पर शिरकत करे तो ये मजीद मजबूत हो जाएगा। और सिंध हुकूमत जितनी जल्दी कर सके अली वजीर के FIR वापस ले ले। इसमें सिर्फ हमारी खुशी नहीं है, बल्कि सिंध हुकूमत को भी ये क्रेडिट जाएगा कि उसने अपने आईनी ताकत का इस्तेमाल करके जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी की। दलता ज़मुंग मलगरी मुख्तलिफ मौज़ूआत बांदे खबरें कभी मलगरो दलतबा शपा औरत नास तो द खूब वक्त राशि हम दलता है कहो कद नास्ते जाए हम वो दलतबा के नो मलगर त्याबा कहो ज़मुंग पदे दुनिया के हितसुक मलगर त्या न केवी तो पर कश्मीर जुल्म वशी हर जाइना वरसरदा मुसलमाने पर बुनियाद हमदर्दी वशी खा बरदा वरसर की गिरदा डेरा कब फलस्तीन जुल्म वशी उद मुसलमाने पर बुनियाद ये दा इंसानान पर बुनियाद पर दुनिया के वरतगक पुरता की मंगवायो दा हम डेरा खा बरदा मजलूमियत दा चाह हम नदाई पकार दा हो मरगतिया पकार दा बर्मा दा पारा बहम खबर वशी दसे दुमरा कमजोरी पोजीशन तरफ पख्तून काम तले रही कि न खुदा इंसानियत पर बुनियाद द चाजरों पे वो होगे दो न दा मुसलमाने पे बुनियाद चाहता दुई मजलूम मुसलमान शिकाराश बोल यानी पर कश्मीर और फलस्तीन ना हम ज़्यादा कोरोना द पश्तनों रंग शवी पागुना ज़्यादा मड़ी द दुई शवी पागुना ज़्यादा खलक द दुई उरकताई मुख्पल बदयोबल मट मजबूत हो खपल बदयोबल मलगर त्या कहो और पहाड़ डगर बाय कहो मोम सिर्फ दलतानन द अली वजीर द मसले द पारा नहीं रगली बल्कि मुंग नूर के ध्यान हम दी और सराप कराची के कला द कस्टम पनामा बांधे पख्ताना वजदी कला टोल टैक्स पर दुई जाता भी
په سیمه کې ورته د روډ نه واخله تر هسپتال پورې څه نه وي موجود، په کورونو یې چپې وهلې کېږي. د ریاستي ادارو لخوا دوی سره د ترهګرو یعنې لکه ریاستي ادارې چې ترهګر وي دا سره ویا ده د دغه ټولې موږ دلته خبره کوو چې کوم ځای کې مذاکرات کېږي د دې په حواله سره به هم پرېکړه ورسره کوو. نو کراچۍ کې میشت پښتانه باید هغه ټول په دې درنه کې په دې پرلت کې شرکت وکړي، خو که دوی نه هم کوي موږ بیا هم دا پیغام ورته کوو تاسو چې چېرته په آرام وئ همغه ځای آرام کوئ، موږ به دلته بې آرامه شپه ورځ ستاسو دپاره ناست وو، ستاسو خیر به غواړو، ستاسو دپاره به امن غواړو، ستاسو دپاره به ښه ژوند غواړو. ولې چې موږ دا دعوا کړې ده چې موږ د خپل کام وطن ملګري یو او دا به په خپل اعمالو ثابتوو هم. باقي د مختلفو سیمو نه هم ملګري راځي، د ځان سره د اوبو بوتل دومره لږ څه راوړئ چې هغه وي نور خو نور الله ترتیب درته وشي، د ډوډۍ نه تر اودس پره واشروم څه ضرورت وي دلته د ځایونه درته وشول، په هغه کې به ملګري خپل ضرورتونه پوره کوي. باقي به دلته زموږ نور هم ډېر ملګري راغلي دي او په دې پرلت کې ګډون لري، دوی به هم خبرې درته کوي، خو یو خبره به تاسو لیدلې وي په سترګو، موږ پې خبرې او دعوې ډېرې نه وکړلې، خو په اعمالو کې درته ښایم چې د کومې ورځې نه د پی ټي ایم تنظیم جوړ شوی دی د هغې ورځې نه پی ټي ایم نور هم منظم شوی دی او د ذمهوارۍ د تقسیم سره هغو خلکو خپلې ذمهوارۍ منلې دي. نو چې زموږ د پرلت اول احتجاجونه بیا جلسې او بیا درنه راځي، نو که څوک وي که نه وي زموږ مرکزي کمیټې ټول غړي او صوبایي قیادت دا په یو ځای باندې تاسو ته هر کله موجود وي، هیڅ کله دوی غیر حاضري نه ده کړې، ستاسو په خدمات کې به دوی هیڅ کمی نه راولي. بیا هم دا وایم ژوند تیریږي، دا بیا هم تیریږي، د ژوند انساني ژوند دی، په دې کې غم او خوشحالي خامخا وي. داسې نشي کېدی چې که زه په پی ټي ایم کې نه یم یا د پی ټي ایم په اعمالو کې برخه نه اخلم نو زه به ټول عمر خوشحال وم. دا انساني ژوند دی، موږ په جنت کې نه اوسېږو چې هر شی به زموږ خوشحالۍ دپاره او زموږ د مرضۍ مطابق کېږي. دا انساني ژوند دی، په دې کې به خامخا غمونه او خوشحالۍ وي، خو که د خپل کام او وطن په خاطر تیر شي نو هغه تر ټولو غوره په دې دي چې د انسانانو د زرګونو کالونو تاریخ چې وګورئ، که د مذهبونو په اړ یې ګورئ، که د ملکونو په اړ یې ګورئ، نو نن هغه خلک چې د اجتماعیت دپاره کار کړی دی هغه په تاریخ کې ژوندي پاتې شي، او څوک هم چې هغې په پیروي ځي هغه هم خلک ښه خلک یادوي. نو د عزت ژوند اجتماعي ژوند دی، موږ به خپل اجتماعیت قایم ساتو او مشکل دی زموږ ملګري باندې به دلته 2-5 ورځې یا چې څو هم ورځې تېرېږي یا به تېرې شي، خو ستاسو دشمن به بیا چې داسې حرکت کوي دغه ناستي به ورته یاد وي، دا مزاحمت به ورته یاد وي. داسې هغه خلک چې د دې کام وطن دپاره مبارزه کوي د هغو به زړونه هم تل ډاډه وي چې موږ کام او وطن لرو، هغه به تل زموږ سره ولاړ وي. د ملګرو په دې وخت کې 2 ټولې دي، 2 ډلې دي، یو د ظالم ده یو د مظلوم ده، هر چا خپله خوښه ښکاره ډلې دي، یو طرف ته جرنیلان دي بل طرف ته پی ټي ایم دی. ډېره ښکاره خبره ده، یو د زورورو ده یو د کمزورو ده، یو د ظالم ده یو د مظلوم ده، یو د جابر دی د حاکم ده یو د محکوم ډله ده.
راشئ خپل خدای په کوم شي درنه خوشحالېږي خپله فیصله وکئ د چا ملګرتیا کوئ یوه ورځ خو به خدای ته مخامخ وردرېږئ په هغه ورځ یې بیا په ښکاره کم څه کم دعوا وکړه چې زه په هغه دنیا د چا ملګری پاتې شوی وم د مظلوم او که د ظالم دا د مظلومانو دا د محکومانو ډله ده د هغو ټولی دی وس به یې کم وي څوک وایي هغه ولې نه کوئ دغه ولې نه کوئ پي ټي ایم ډېر محدودیات لري خو په خپلو ډېرو محدودیاتو کې هم خپله خوله چوپه نه ساتي خپل شور او خپل مزاحمت چې تر څو یې د وس دی هغه کوي نو دا د دغو مظلومو محکوم کام دغې تحریک ملګرتیا دا د دغې وخت هغه تاریخ دی چې وروستې راتلونکي نسلونه به په هغه فخر کوي نو تاسو نن فیصله وکئ چې ستاسو راتلونکي نسل لمسی او زامن هغه تاسو شرم ته اچوئ که فخر ته هغه به کله هم د ظالم په ملګرتیا فخر محسوس نه کړي بلکې دا اوس وختونو کې هم هغه کورنیو ته احترام وي چې نیکونو یې د فرهنګي په مخالفت کې تېر کړی وي نه که هغه ته چا یې چاپلوسۍ کړې وي نن هم د مزاحمت ورځ ده تاسو د دغې مظلوم ولس سره هر کله ودرېږئ علي د مظلومانو علي حنیف پښتون د مظلومانو ملګری اویس ابدال فهیم د مظلومانو ملګري د دوی سره درېدل هم د مظلومانو سره ودرېدل دي او بیا ملګري خپل استقامت ثابت کوي د پښتنو متعلق دا مشهوره ده چې دوی یو څه ورځې جذبه کې وي بیا هغه کار دوی پاتې کي تاسو به د دشمن دا پروپیګنډا غلطه ثابتوئ د 4 کالو نه مو مسلسل مزاحمت کړی دی نه یې ستړي شوي زه د زړه نه وایم چې په دې شپه کې دلته ناست خلک تاسو نه وایم ټول پښتانه ننګیالی خلک دی خو چې یو ځل تر دې ځای راغلی دی هغه ته به زه خامخا ننګیالی وایم نو تل آباد اوسئ خوشحال اوسئ سبا هم ورځ ده چې څومره ورځې راځي داسې به په مختلفو ټاپک باندې خبرې کوو زموږ مقررین د کوشش وکړي چې په یوه ټاپک باندې تکرار نه وکړي بار بار یوه خبره دهراو نشي چې یو ملګری یو خبره کوي هغه بل هم بیا هغه خبره کوي خواري دې وکړي محنت دې وکړي معلومات دې راټول کړي څوک دې زموږ ملګري په مدنیات پوهه کړي څوک دې په قومي سیاست پوهه کړي څوک دې د وطن په مسایلو پوه کړي څوک دې په وسایلو پوه کړي چې موږ دغه ملګري چې راغلي دي چې واپس ځي چې دوی دومره پوهه د خپل وطن متعلق لري چې دومره یو پی ایچ ډي ریسرچ والا هم نشي لرلی نو ښه په سنجیده سره خبرې کوئ باقي دا درنه ده په درنه کې دا ترتیب نه وي چې دا اول تقریر و بیا آخر و هر کله تقریرونه ملګري کولی شي نورالله ترین باندې او د ده سره چې کوم صوبایي کمیټي ده یا ضلعي مشران دي دوی باندې دغه بوج دی چې د در نه د دوی په انتظاماتو کې روانه ده نو د دوی سره هر قسم تعاون به کوو د دوی سره به په هره خبره کې دننه د دوی لحاظ ساتو او بیا هم زموږ ډېر ملګري راغلي دي او د یو یو که نام اخلمه اوږده به شي خو زموږ په منځ کې سپینده ناستی عبدالوارث د سوات سره تعلق لري دی د جوړو مریض دی په کټ پروت وي نشي راتللی خو چې کله هم د پی ټي ایم د پرلت یا احتجاج یا د جلسې غږ وشي نو یو عجب شانته کیسه ده چې د هغې جوړونه ټیک شي او روان شي په 80 کلنی عمر باندې دی خو دلته زموږ په منځ کې ناست دی ملک عنایت کاسي چې ډېر عمر لري او هر وخت د سره دوایي او سامان موجود وي سره د خپل دوایو دغې ځای کې را سره ناست دی نور باچا زما سره په څنګ ناست و چې په ده ګولۍ ولګېدلې ګولۍ ته هغو نه وي ویلي چې ته خامخا مټ ووله هغو راویشتلې وه سټیکسر لګېده که مټ لګېده خو بیا هم د ده مټ له جوړ نه دی چې دی ستاسو په منځ کې ناست دی
عبدالوحید مسعود زمونږ ملګری دی اسپتال کې پروت و یو ډېر سخت ناروغه و خو بیا هم تر دې ځایه رسېدلی دی کیدای شي په ناستو نورو ملګرو کې هم زمونږ ډېر داسې ملګري چې هغو دپاره دغې ځای ته راتګ ممکن نه و خو بیا هم دوی خپل ځانونه رسولي دي د ټولو ډېره مننه دا یوازې کام نه بلکې خپل ذهن ته هم سکون ورکول دي باقي زمونږ د مختلفو ګوندونو ملګري ناست دي راسره رحمان بابر به وایي چې که مونږ یې هېر کړو ټول ناست دي راسره هغو هم ډېره مننه او بیا دعوت ورکوو چې راشئ په دې سخت حالات کې زمونږ سره ودرېږئ دوی اکثر کوشش کړی دی چې زمونږ سره ودرېږي اکثر یې زمونږ د ملګرتیا هڅې کړي دي نور هم ورته ضرورت لرو خدای مو تل آباد لره مننه کوم خوشحاله سئ دا یو منټ دا یوه خبره واورئ ملګرو ډېره